د کہانی شروعات کیږي د کوریا ایرپورټ نه چلته یو ریو نومي سړی خوا دی خوا ګرځي اوس ریو ټیکټ کاونټر لور شي او ورته وي چې په نن ورځ کې په کم جهاز کې ډېر زیات مسافر کینی نو دلته ورته دا جنې وي چې زه تاسو سره دا معلومات نشم شیر کولی ولې چې دا د ایرپورټ د پولیسي خلاف دي نو ریو چې دا ووري نو هغه په غوسه باندې د دې ځنه لاړ شي د دې نه بس مونږ په ایرپورټ کې یو ماشوم او دا غي پلار وینو چې دا غي ماشوم نوم سومن وي او د پلار نوم پارک وي نو سومن پارک ته وي چې زه باتروم ته ځم او هغه چې کله د جنکو باتروم ته راشي نو هلته ډېر زیات رش وي نو هغه د سړو باتروم ته وردن نشي او لږ وخت پس ریو هم د باتروم ته راشي او هغه د ترخ سره خوا کې ځای کټ کی او هغه کې یو کپسول په شان چیز کیږي چې دلته ریو ته احساس وشي چې هغه ته څوک ګوري نو هغه چې د دې کتو د پاره مخ کې لاړ شي چې دې کې پارک راشي او د باتروم نه سومن روزي د دې مطلب دا چې سومن دې په دې هر څه باندې وویني او بل خو موږ یو اینو نومي پولیس وینو چې هغه خپل خزه سره خبرې کوي ولې چې هغه خزم په ایرپورټ کې وي او هغه نه پس هغه خپل مرګرو سره کینی نو هغه ورته یو ویډیو وخی چې دې کې چا دمکی ورکړي چې موږ دا جهاز هایجیک کوو خو د دې مرګري وایي چې دا ویډیو فیک ده خو اینو بیا هم د دې جانچ پړتال کول غوښتل اوس اینو ته په ویډیو کې هغه سړی کور پته ولګي او هغه چې پاغه پته هغه کور ته لاړ شي نو پاغه کور کې یو لاش ویني چې هغه په پلاستیک کې بند کړی وي اوس سومن خپل پلار سړی وي چې دې کې ریو راشي او تاسو کې چې تاسو چرته ځئ او هغه ته نورم ډیر عجیب سوالونه شروع کی چې دې کې په پارک وسه شو ورته وي چې زمړ خپل کار کوا خو ریو په دې بیگ باندې ټیګ ویني او هغه ته پته ولګي چې دیم په جهاز کې زی نو هغه د هغه جهاز ټیکټ واخلي او اوس چې هغه د چیکینګ لپاره ورزي نو هغه سره د یو میټل ډیوایس وي چې دلته ورته هغه وي چې د پیپړو بیمار ما او دا د هغه د لپاره دی اوس دلته ټول مسافر د جهاز سره خيږي چې پاره کې سومن پارک د اینو خزا او ریوم وي اوس دا جهاز د دې نه والوزي او لږ وخت پس ریو د خپل سیټ نه پاسي او باتروم ته ورشي او هغه د خپل زخم نه هغه کپسول درو باسي او هغه ډیوایس کې واچي او هغه په ټول باتروم کې واچي او بل خو د اینو کسان د دې ډیډ باډي پوسټ مارټم کې نو دلته دوی ته پته لګي چې دا د زهر د وجه دی مړ شوی دی او هغه ته سټیپس ملو چې هغه کې دوی دا ویډیو وګوري چې یو سړی په مګو باندې پاوډر اچي او لږ وخت پس د مګو د خلینو د وینو دار کې پریوزي او دلته اینو ته دا احساس وشي چې دا یو وایرس دی اوس چې ریو د باتروم نه روزي نو هغه ګوري دا غل باتروم مخه ته سومن ولاړ وي او هغه چې څنګه د باتروم دا گیټ کولو کې د کې یو بل سړی باتروم ته وردن نشي او دلته ریو سومن ته په غوا کې سوي او دا هغه نه لاړ شي او بل خو هغه سړی په باتروم کې د پاوډر په شانچیز په هوا کې ویني چې هغه سره په هغه ټوخیو لګي نو د دې کمپلینټ د ایر هوسټس تو کی چې هغه ایر هوسټس د باتروم ته ورشي او بل خو یو پسنجر هغه ویډیو ګوري چې کم کې وسړی د پلین هایجک دمکی ور کړی و او دا سړی بل څوک نه بلکې ریو وی او پارک چې دا ویډیو وګوري نو هغه په جن چې دا ریو دی نو پارک زر د خپل لور طرف ته ورمنډه کی چې هغه سمالته د باتروم مخه ته ولاړ وي اوس دلته پارک د خپل لور سره د جهاز د سټاف ته ورشي وغي ته هغه ویډیو وخی خو هغه و چې دا به اسې دروغ وي نو دلته ورته سومن وای چې دې سړی پتراخ کې سپټ کړیو او هغه د جهاز ته وروړل او ماته په وخت کې وې چې ټول مړ کېدو والا یې او بل خو یو ایر هوسټس ریو لورشي ورته وای چې ته خپل آی ډی کارت مال راکا نو ریو ورته وای چې زه یو ساينټیسټ یم او زه بل ملک ته یو میټینګ لا روان یم او اوس اینو د خپل کسانو سره ایرپورټ ته ورسي او هغه چې دلته د لیست چیک کی نو ریو په جهاز کې وي هغه ته پته مولګي چې زما خزم په دې جهاز کې ده نو هغه ډیر زیات غبراو شي او بل خو په جهاز کې کم سړی چې باتروم ته تلو هغه حالت